الله الرحمن الرحیم پرونی ټاپک اوس مشکل نشته دی کنه پرونه چې څه کلی کلیر دي صحیح ده نن به موږ د خبره کوو د برانچز اف بایولوژي صحیح ده برانچز اف بایولوژي mainly که موږ وګورو نو څنګه چې موږ د ساینس د برانچز خبره کړې وه چې ساینس چې کله زموږ او ډیولپمنټل سټیجز کې وو او ترقي دومره نه وکړي نو جست ساینس یو بوک و موږ به ساینس سټډي کوو اوس هم که تاسو وګورئ په پنځم شپږم کې یو کمباین بوک وي اووم اتم په هغې کمباین ساینس کې موږ ته کیمسټري شامل کړي په هغې کې موږ ته مایکروبایولوژي شامل کړي په هغې کې موږ ته فزیکس هم شامل کړي په هغې کې ایون بایولوژي هم وي یو کمباین بوک موږ د اتم نهمه پورې سټډي کوو بیا چې کله نهم ته موږ راغلو نو په نهم کې بیا زموږ د ساینسي سبجیکټ کې د فزیکس یو کتاب موږ ته ایډ شو سپریټ وکړو د کیمسټري ځان له یو بوک موږ ته ایډ شو دغه شان ته د بایولوژي اوس که تاسو مخکې لاړ شئ ما نن سوچ کوو چې تاسو له راوړم تقریبا په ټوټل ستاسو په بایولوژي کې چې کوم برانچز شامل دي هغه ټول نو نیم به زما صحیح اناټومي شته دی فزیالوژي شته دی هسټالوژي شته دی امبریالوژي شته دی مایکروبایولوژي شته دی دا ټول بوکس زما سره اویلیبل دي نو که ټایم میلاو شو یو یو به راوړم تاسو به پریکټیکل داسې ووینئ نو زموږ سره چې څومره برانچز راغلي که هغه د ساینس راغلي وي او که هغه د یو انډیویډول زموږ سره د یو سبجیکټ راغلي د هغې صرف یو مقصد دی هغه مقصد یې دا دی چې زموږ سره د سټډي چې کومه ده دا سپیشلایزډ شي او دا سپیسیفیک شي او دا زموږ سره سیسټمیټیک شي او ایزي شي د دې پرپس لپاره ساینس ډیوایډ شو بایولوژي بایولوژي لفظ چې کله موږ واورو نو بایولوژي چې کوم دی ډایرکټ زموږ ذهن کلیر شي چې په بایولوژي کې به موږ څه شی سټډي کوو څه لیوینګ ارګانیزم ماشاءالله دا قشنګه دا وایي لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو د کیمسټري لفظ چې څوک واخلي نو ډایرکټ زموږ ذهن کلیر شي چې د دې د لیوینګ ارګانیزم سره داسې څه خاص تعلق نشته دی په دې کې موږ نان لیوینګ یا میټر سټډي کوو میټر په کوم لیول باندې سټډي کوو د هغې کمپوزیشن ګورو سټرکچر ګورو هغې کې کوم چینجز راځي دا چینجز چې کوم لاز او پرنسپلس په تحت راځي دا ټول موږ په هغې کې سټډي کوو بیا که فزیکس خبره موږ وکړو فزیکس نوم څوک واخلو نو زموږ ذهن کې ډایرکټ خبره راشي چې something to do with energy or matter بس د میټر او د انرژۍ یا د میچوال ریلیشنشپ بټوین دیم د دې په باره کې موږ خبره کوو نن به موږ د بایولوژي برانچز وو چې موږ د بایولوژي د برانچ نوم واخلو چې ډایرکټ ستاسو ذهن کلیر وي چې دا کوم برانچ دی په دې کې به موږ څه سټډي کوو ریزن دی وجه ده ولې تاسو به دا یادولي فرسټ کلاس دی ستاسو نن د برانچ د بایولوژي دا به ستاسو په پیپر کې خامخا د دې یو کوېسچن شامل که څومره پریویس پیپر یې وګورئ که دا ستاسو 15 برانچز دي 20 برانچز دي 16 برانچز دي د دې نه بیا تاسو له 3 راغیستي یا به تاسو له 4 راغیستي 4 راغیستي یا به 2 راغیستي په ام سی کیوز کې به انکلود کړي یا به له شارټ کوېسچن کې راغیستي نو نن به تاسو دې ته بالکل په توجه وګورئ چې کله موږ څنګه د بایولوژي دا نوم واخلو او ډایرکټ موږ ته کلیر شي چې د سټډي اف لیوینګ ارګانیزمز کار بایولوژي نو چې څومره موږ د دې برانچز نن وو نو چې تاسو ته انډیویډوال د یو برانچ په باره کې کم از کم دومره معلومات دي چې په دې کې به موږ څه شی سټډي کوو سمپل پښتو کې به پرې ځان پوهه کوو بیا خو ما تاسو ته ویلي چې د هر یو دغه چې کوم دی د هر سړي خپل چوایس دی چې په کومه طریقه دا کوي مینلی بایولوژي چې کومه ده براډلی دی هم چې زموږ څه کله د ډیولپمنټل سټیجز نه تېرېدله نو یوزولي دا زموږ سره مینلی په 3 برانچز کې ډیوایډ وه او دا زموږ سره په 3 برانچز کې داسې ډیوایډ کړه چې لاول خو بایولوژي او کمباین بوک و بس هر سړی به راتلو او چا به په هر لیول باندې ارګانیزم سټډي کاوه لیوینګ ارګانیزم بایولوژي بوک به دا کاوه ضرورت پېښ شو سټډي زموږ سره اډوانس شوه نو د هغې لپاره بایولوژي چې کومه ده اوله مینلی په 3 برانچز کې ډیوایډ کړه یو زموږ سره دی کوم صحیح ده زوالوژي دویم بوټني او دریم مایکروبایولوژي دا مینلی یوزولي د دې مین غټ برانچز چې کوم دي دا دي زموږ سره مایکروبایولوژي کله چې زموږ سره څوک د زوالوجي نوم واخلي د زوالوجي نوم
نو فرست اف اول تاسو لا د دې په اړه کې چې یو پوینټ تاسو ته یادي چې د بایولوژي زمونږ سره دا زوالوجي زمونږ سره د څه شي اولنۍ خبره به تاسو ته دا وي چې دا زمونږ سره څه برانچ دی بایولوژي برانچز ډسکس کوو که نه نو چې بس زوالوجي کې درته هېڅ علم هم نه وي چې زوالوجي واټ از زوالوجي بس چې دومره درته پته وي چې یار دا خو مونږ چې کله پاکستان کلاس اخیستو بایولوژي باندې یوه ورځ بحث وکړو بله ورځ چې کومه دی د هغې هغې په برانچز کول او دا زوالوجي احتمالي دی نو تعالی پیپر کې راغلی نو چې دا یو جمله درته معلومه چې اټ از برانچ اف بایولوژي کم از کم یو ټکی خو درته معلوم شو که نه چې دا څه شی دی زموږ سره برانچز اف بایولوژي ما تاسو ته وویل چې برانچز ډېر دي برانچز ډېر دي نو بیا مخکې په دې ایکسپلینیشن کول دي چې د نور برانچز ته دا موږ په څه باندې څه کوو سپریټ او دا موږ د هغې نه علاحده کوو نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دا زموږ سره د بایولوژي کوم برانچ دی څنګه راته پته به راته څنګه لګي هغه خو به موږ ډیفینیشن ورکوم په دې کې د نومبر راغلی دی زو پکې راغلی لکه ځناور چړیاګر ته وایي ځناور او لوجي خو چې په کوم ځای کې موږ د لوګس نه وتی دی سټډي ته وایي نو د ځناورو سټډي که په پښتو کې موږ دې له نوم کې اخیستلی نو موږ ورته څه ویلی چې د ځناورو سټډي یا د ځناورو مطالعه ګران خو نه دی د زو نه به موږ ته پته لګي چې سټډي آف انیمل اوس څنګه د سټډي آف انیمل د سټډي یو خپل طریقې کار دی هغه به و چې په څه طریقه باندې په ساینټیفیک طریقه کې موږ دا څنګه سټډي کوو خو چې د زوالوجي نوم راشي چې ډایرکټ زموږ ذهن کلیر شي چې د ځناورو علم د ځناورو سټډي د ځناورو مطالعه بیا زموږ سره دا برانچ اف بایولوژي دی خو هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغې کې موږ د ځناورو سټډي کوو هغې ته موږ څه وایي زوالوجي وایي دغه شان ته که د باټني نوم څوک واخلي بوټني یا یو سړی ووایي چې زه بوټانیسټ یم نو ستاسو ذهن ته به څه راځي تاسو ته به ذهن ته دا راځي چې باټني او بوټي ریلیټډ دي که نه پښتو کې هم ماته مونږ بوټي وو د بوټو ماهره ته بوټانیسټ وایي نو د دې بوټي نه به مونږ ته پته لګي چې د سټډي اف پلانټس all type of plants دا کې نه چې دا کې په یونیسیلولر دی دا کې ملټي سیلولر دی دا هایر پلانټس دی دا لورز دي خو چې د پلانټ سټډي وه دې نه د سټډي له نوم ورکړی دی څه شی باټني او چې د بوټو ماهره یې هغې ته بوټانیست وایي دغه شان ته چې د ځناورو ماهره یې هغې ته زوالوجیست وایي نو زموږ سره د سټډي اف پلانټس ته زموږ سره څه وایي د پلانټ سټډي ته دې ته زموږ سره باټني ویلې ده که د مایکرو بایولوژي نوم څوک اخلي نو زموږ ذهن ته به څه شی راځي چې مایکرو بایولوژي زموږ سره څه شی ده د مایکرو ارګانیزم سټډي ته د مایکرو ارګانیزم سټډي ته زموږ سره مایکرو بایولوژي وایي مایکرو ارګانیزم موږ څه ته وایي مایکرو خاص چوټا ته وایي وړوکي ته مایکروسکوپ سکوپ لیدل د مایکروسکوپ ته مایکروسکوپ ځکه وایي چې دې کې موږ واړه شیان چې کومه دی دا سټډي کوو مایکرو بایولوژي زموږ سره د هر هغه شي سټډي ته موږ وایو چې هغه موږ ته په نیکډ آیز باندې په نظر نه راځي هغه موږ په مایکروسکوپ سټډي کوو په دې کې که هر قسم که دا وایرس او که دا بکټیریا او که دا په هر یو زموږ سره یونیسیلولر ارګانیزم و نو دا به ټول چې کله موږ په مایکروسکوپ سټډي کول او دا زموږ سره مایکرو ارګانیزم و نو دې له نوم څه ورکړی مایکرو بایولوژي مایکرو بایولوژي کې چې چا پی ایچ ډي کړي ایم فل کړی بي ایس سي کړی هغه ته بیا مایکرو بایولوژیست وایي زموږ سره که مخکې اوله دا کله په برانچز کې نه و ډیوایډ شوي که چا به بکټیریا سټډي کوله پلازموډیم به یې سټډي کوو ملیریل او پیراسایټ یا زموږ سره به وایرس سټډي کوو یا بس هغه ته به بایولوژیست وایي که چا به موسس فرن یا زموږ سره غټې غټ بوټي دا سټډي کول او که چا به نور داسې واړه بوټي که چا به غنم سټډي کوو جوار سټډي کوو هغه ته به هم بایولوژیست وایي که چا به میږی سټډي کوو چې میږی زموږ سره غنم ځان ته راټولوي که نه راټولوي بچي څنګه راولي په لاره چې روان یو بل ته په غوږ کې خبرې کوي دا یو بل ته څه وایي د مړي جواب وایي که د واده جواب وایي دا چې کله به دا سټډي کوله د دې د بیهیویر سټډي به یې کوله د دې د سوشل دغه سټډي به یې کوله یا به د دې د ریپروډکشن سټډي کوله هغه هم بایولوژیست وکړو یو سړي به په هاتي باندې ریسرچ کاوه پی ایچ ډي به پکې کوله چې دا په کلونو کلونو باندې بچي ولې نه راوړي هغه ته به بایولوژیست وایي نو لږ کمپلیکیټډ و نو د هغې دپاره زموږ سره څومره دا په برانچز کې ډیوایډ کېدل نو د هغې د وجې نه سټډي زموږ سره سیسټمیټک کېدله که زه اوس تاسو ته د دې نه بعد خبره وکړم چې یاره زما ملګری دی او هغه زوالوجیست دی نو ستاسو ذهن به ډایرکټ کلیر وي هېڅ شک خبره به پکې نه چې زوالوجیست څه ته وایي چې زه ووایم چې زما ملګری مایکرو بایولوجیست دی
نو ډایرکټ بس تاسو ذهن کلیري چې یاره دا زمونږ څه کوم شي ماهره دی که زه ووایم چې دا بوټانیسټ دی نو تاسو ته به ډایرکټ کلیري صحیح ده د درې برانچز کو څه مسله نشته دی نو دا زمونږ څه مین برانچز وو د دې نه علاوه چې زمونږ څه کوم دي نو دا زمونږ څه په مزید برانچز کې ډیوایډ ده او د مزید برانچز د ډیوایډ کېدو مقصد هم دقه دی څنګه چې د ساينس د مختلف برانچز د ډیوایډ کېدو چې سټډي اسانه شي سیستمیټیک شي خلک یو په اسانه طریقه او په ایزي وی باندې خپل مقصد ته ځان ورسوي صحیح ده